شیخ صاحب محترم یو طالب وځي مدرسې ته د کور نه وځي ډېر خلکو په دې منطقونو او په فلسفو په دې کې وختونه تېر کړي آیا د دې کوم اجر شته دی؟ اوس په دې وخت کې زیات ټایم په دې علومو کې صرف کول 15 کاله شپږ کاله اته کاله تکمیلو پورې ورکول او هغه سړي ته وروسته د عقیدې د کتاب معلومات نه هغې ته د سنتو معلومات نه هغې ته د کتاب و سنت د تفسیر معلومات نه نو شاید چې بیا سړی د خیر نه محرومه کېږي چې کوم اصلي علوم دي او مقصودي دي. شیخ صاحب دا مونږ خبره ورو چې علم حاصلول فرض دي نو دا فرضي ټول امت به دا علم حاصلوي که نه؟ ارکان اسلام چې دي د هغې علوم او د هغې زده کړه چې کوم دا فرض ده د هغې متعلقات زده کول لا فرض دي. آیا فضیلت د یو عالم په عامي باندې شته قرآن او حدیث کې څه؟ نو علما خلک طلبا خلک دا په عوامو خلکو باندې اوچت دي او دا درجه ول الله عز وجل ورکړو. بیا موږ حدیث ګورو چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت په ورځ به اور په همدغه عالم باندې بلې. دا ډېر عجیبه مثال دی چې خپله به سوځي او خلکو له به رڼا ورکړي او ستا کیفیت به بدلي د الله په دربار کې الله یې داسې علم نه موږ وساتي. موږ ګورو ډېرو مدرسو کې طلبا راشي فارغ شي خو معاشرې کې هغه د خیر هغه چابي جوړه نشي څه وجه کېدلی شي؟ ډېرو علماو کې او طلباو کې زه فکر کوم د دعوت تړه پکې نه چې د دعوت غرض پکې و دې دپاره علم حاصل کړي بل د دعوت دپاره چې کوم حکمتونه درکار دي او کومه خوله او ژبه درکار ده هغه د ډېرو علماو سره نه وي. چې موږ ته یو شیخ کیسه کوله او یو کس ته موږ وویل چې طاغوت څه ویل ته څه ته ویل کېږي او فلانې څه ته وایي سبا یې موږ ته ویل تاسو طاغوتیان یاستئ. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رڼا سټوډیو کتونکو اوریدونکو یو نوې موضوع یو نوې شیخ سره زمونږ د نن ورځې موضوع چې دغه علم متعلق د دعوت متعلق بعضې پوښتنې سوالات د هغو جوابات د شیخ عبدالعزیز صاحب سره به کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ عزت الله صاحب موږ اول د خپل رب شکر ادا کوو او د هغې نه وروسته ستاسو د پروګرام او د دې راغلو مېلمنو او د دې ادارې او د دې منتظمینو شکر هم ادا کوو چې دې دور دراز غریزي علاقې ته تاسو ډېر طویل سفر وکړ چې په ګنټو باندې مشتمل دی او زموږ د علاقې ته رالی. الله دې ستاسو نه راضي شي او زموږ دا مختصر پروګرام الله د مسلمانانو د نجات ذریعه وګرځي او الله دې ستاسو او زموږ د میزان حسنات کې د اضافي ذریعه وګرځي. شکریه بارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم اولنی سوال لکه ما چې د ابتدا کې ذکر وکړو علم وایي حاصل کا نو علم نه څه مراد دی؟ موږ چې کله یادو نو څه مراد دی؟ افضل علم کوم یو شی دی؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شیخ محترم قرآن کریم کی جکم علم تی اشارہ شوی دا یا امام بخاری رحمه الله تعالی الباری بخبل صحی کی دا کتاب العلم باب یخی دے یا متقدمین علماء جکم پا علم بانی کتابون لکلی دی یا دی متاخرینو. زما دا علم مطابق دا دیو مراد علم دا کتاب دا سنت دے او ځکه الله عز وجل چې خپل نبی باندې کله احسان او امتنان کوي نو علم د قرآن د سنت یادې او داسې وي وعلمک ما لم تکن تعلم موږ تا ته علم درکو دا خبرو تا ته مخکې د هغې معلومات نه وو او دعوت په باب کې هم چې کله الله د خپل نبی ذمواري قرآن سنت کې ښیي نو داسې وي ویعلمهم الکتاب والحکمه د خلکو د قرآن و سنت ور وښیه او قرآن نم دسی معلومیږي چې کوم ځای کې مطلق علم ذکر شي نو د علم نه مراد علم د قرآن مرادي علم د سنت مرادي. لکه نور ډېر آیتونه دي د ملایکو ته چې الله کم تعلیم ښوده نو هغه عام علم و د عامو څیزونو علم او د هغې متعلق معلوماتو چې هغې څه قراینو او چې کله قرآن و سنت کې علم ذکر کېږي لکه امام بخاري چې وایي باب العلم قبل القول والعمل نو هغې نه مراد علم د کتاب د سنت دی یا دسی باب دی باب فضل العلم د دین مرادم علم د قرآن د سنت دی نو اصل علوم د قرآن و سنت دی او د مسلمانانو نجات هم په دې کې او خیر هم په دې کې دی. شیخ صاحب محترم یو طالب وځي مدرسې ته د کور نه وځي لکه تاسو ویلي چې اصل مراد یا اصل مقصود باید د قرآن و حدیث شي نو ډېر خلکو په دې منطقونو په فلسفو په دې کې وختونه تېر کړي آیا د دې کوم اجر شته دی؟ نو علماو داسې یو تقسیم کړی دی شیخ حفظه الله
چې علوم عالیه دي چې قرآن او سنت د مخکې د هغې وضاحت وشو. یو علوم عالیه دي هغه علوم چې دا د قرآن او سنت دپاره د معاون په درجه کې دي. نو دا علوم دومره ویل چې سړی د قرآن او سنت بعضې عبارتونه یا د بعضو علماء مصطلحات چې کوم دي لکه د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ابن قیم د بالعز د دې اصطلاحاتو د یادولو لپاره که سړی ګزاري والا دا علوم زده کړي نو دې کې به څه نه څه خیر وي. خو سره د دې نه اوس په دې وخت کې زیاته ټایم په دې علومو کې صرف کول 15 کاله 6 کاله 8 کاله تکمیلو پورې ورکول او هغه سړي ته وروسته د عقیدې د کتاب معلومات نه هغه ته د سنت معلومات نه هغه ته د کتاب او سنت د تفسیر معلومات نه یا چې کوم ضروري علم د نن سبا چې هغه ته علم د عقیدې ویل کېږي یا علم د اسماء رجال ویل کېږي دي کې دا ټول خلک اطمینان دي او دا تکمیله او دا منطق او دا فلسفي دي کې اکثر ډېر خلک ماهرین دي پکې. نو شاید چې بیا سړی د خیر نه محروم کېږي چې کوم اصلي علوم دي او مقصودی دي دا غي نه سړی محروم کېږي. نو په داسې انداز کې ویل پکار دي چې سړی نه مقصود ضایع نشي برباد نشي. شیخ صاحب دا مونږ خبره اورو چې علم حاصلول فرض دي او دا فرضي ټول امت به دا علم حاصلوي که نه څه خیل دا فرضي تشریح چې خلکو ته وشي چې په کومه درجه کې دا فرض دي. په دې کې شیخ تفصیل لې یا هغه علوم دي چې کم ته علم د فرضي خبرو ویل کېږي لکه علم د توحید مختصر دا فرض دی. ارکان اسلام چې دي د هغې علوم او د هغې زده کړه چې کوم دا فرض ده د هغې متعلقات زده کول لا فرض دي. یو دا زیاتی علوم چې د هغې نه علاوه کوم معلومات دي علم د استنباط او د استدلال علم د اسماء رجالو دی او سړی چې په اجتهاد درجې ته رسیږي یا نور علوم د دسي د هغې زده کړه به فرض نه دا به فرض کفایي په عامو مسلمانانو باندې. خواص خلک به زده کړي او عامو مسلمانانو باندې به دا لازمه نه لکه دا کتاب او سنت نه معلومیږي چې په هر سړي باندې علم فرض کړی شي نو بیا د فرض تارکین به کافر حسابیږي او دا به مجرمان حسابیږي. سره د هغې چې په دې معاشره کې ډېر خلک داسې جهاله ګرځي چې هغو سره دا علوم نشته دی. خو ضروري علم چې کوم لابودي او د روزمره د زندګۍ چې کومې خبرې را روان دي د دین متوجه دي د هغې علم هر چا له زده کول لازم دي او کوم چې زاید دی نو د هغې زده کولو په خواصو باندې لازم شي. خواص د زده کوي عام نه زده کوي. امام بخاری یو 2-3 باب یخي دی په صحیح بخاری کې یو باب فضل العلم دی نو مخکې په اول سر کې چې کوم باب دی هغه فضیلت د علم دی په دې منځ کې یو باب دی هغه د فضل العلم باره کې دی. د هغې تطبیق علما دا بیانوي چې مخکې دا د علم فضیلت بیانوي وروسته دا فضیلت په معنا د فضلې دی چې زیاتی شی زده کول بخاري وایي نو که دا ځان سره څوک زده کړي خواص خلک انشاءالله دې کې به بهتروالی. شیخ صاحب یو طالب وځي هلکه وایي علم حاصلو منو آیا فضیلت دی و عالم په عامي باندې شته قرآن او حدیث کې څه ډېر احادیث به دې کې دي. یو صحیح حدیث مشکات کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایله وی د عالم فضیلت په عام خلکو باندې داسې دی که فضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت تاسو په یو ادنا صحابي باندې څومره دی. دا حدیث سندن بالکل صحیح دی او دا خبره شیخ د قرآن نه معلومیږي. الله ویلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله په تاسو کې مؤمنان خلق مشتی او کم خلک چې اهل علم دي هغه الله په درجات او شتی. نو ګوره د عام مؤمنانو د اهل علم فرق وشو په درجات باندې. نو علما خلق طلبه خلق د عوام خلکو باندې اوچت دي او دا درجه ول الله عز وجل ورکړو. دا قرآن د ډیرو آیتونو د علم فضیلت او د هغې سره د هغې د حاملینو درجات معلومیږي. شیخ صاحب محترم یو کس وایي درجه مې جګه ده خو بیا موږ حدیث ګورو چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت په ورځ به اور په همدغه عالم باندې بلې نو څه وجه چې عالم جهنم ته لاړ وجه یې څه وه؟ د دې وجه په صحیح حدیث کې راغله په دې صحیح الترغیب والترهیب کې دی په عامو کتب د حدیثو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په 3 کسانو باندې الله رب العالمین به د جهنم اور ګرموي. یو عالم دی او یو سخی دی او یو مالدار سړی دی چې الله په لار کې مال لګونکی دی او عالم دی او یو کس بل دی. په دې 3 کسانو باندې به الله رب العالمین د جهنم اور ګرموي. مجاهد عالم باندې به ځکه ګرموي چې د علم دې دپاره کوو چې لیماري بالسفهاء چې بېقفانو به جګړې کولې او دې دپاره یقال له عالم دې ته خلک عالم وي یا یقال له قارئ دې ته خلک قارئ د قرآن وي. په دې نیت باندې د علم زده کوو.
نو په علم کې نیت لازمی دی. ځکه خو امام بخاری چې د خپل کتاب ابتدا کوي نو انما الاعمال بالنیات حدیث اول کې راوړي. نووي صاحب چې د خپل کتاب ابتدا کې د ریاض الصالحین انما الاعمال بالنیات حدیث اول کې راوړي. او صاحب د مشکات چې د خپل کتاب ابتدا کوي نو اول کې انما الاعمال بالنیات راوړي. د فاسد نیت د خاطره د عالم د ډیر علم باوجود استورته لاړ. او دا کوم سړی چې د الله په لار کې ډېرې پیسې لګي او مالونه لګي، مدرسې، یتیمخانې، مدارس، پلونه، د رفاهي کارونه کوي، خو دې دپاره کوي چې یقال له جواد، چې خلک ورته سخي سړی په دنیا کې وي او نوم یې په دې بورډونو باندې ولیکلی شي، شهرت یې وشي، نو په دې سړي به جهنم اول ګرمېږي. ځکه دا د ریاکارۍ دپاره دا ټول کارونه کوي، خالص د الله د وجه دپاره نه کوي. او دا کوم سړی چې د الله رب العالمین د لپاره مالونه لګي، د دې هم دا حیثیت یو. دا کوم سړی چې د الله د لپاره جهادونه کوي هم دې د لپاره کوي چې خلک ورته جاهد وي. او ماته خلک داسې لقبونه د غازیانو لقبونه د شهیدانو لقبونه مال راکړی شي، په دې نیت چې خلک دا کارونه کوي نو د فاسد نیت د خاطره دا سړی به ورته ځي. دیو جن دې سره لنډ یو بل مثال له نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه سړي مثال يعلم الناس الخير چې خلکو ته خیر ورخي او وینسا نفسه خپل ځان هر کړی دی. کمثل الفتیله، د دې مثال لاغه باتی او د ګربتۍ دی چې دا نور خلکو له رڼا ورکوي لیکن خپل ځان هلاکوي. په خوا یو شمع و تاسو بلدلی هغې د پاسه به هغه اوښکې هم کته رابهیدلې، نو چې هغه کله اور واخلي نو د هغې هغه اوښکې هم کته رابهیږي، ډېره سخته تکلیف یې هغه ته او خپله سوځي، خو نورو خلکو ته رڼا ورکوي خو خپله ځان سیزي. دا ډېر عجیبه مثال دی چې خپله به سوځي او خلکو له به رڼا ورکوي او ستا کیفیت به بدلي د الله په دربار کې. الله یې داسې علم نه موږ وساتي. شیخ صاحب محترم، همدې اخلاص متعلق سوال چې موږ ګورو ډېرو مدرسو کې طلبا راشي فارغ شي خو معاشرې کې هغه د خیر هغه چابي جوړه نشي، څه وجه کېدلی شي شیخ صاحب؟ د دې ډېر اسباب او عوامل دي. یو سبب فساد نیت دی چې کله نیت د خلکو فاسدو د هغې نه وروسته د خیر چابي نه جوړېږي. اکثر د دې نیت دپاره علوم خلک حاصلوي چې یو تکړه مدرس شم، ماته یو ځای کې جاب میلاو شي یا مې شهرت وشي، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، داسې القابات ماته میلاو شي او د دې وجې نه خلک علوم حاصلوي. بل د ډېرو علماو کې او طلباو کې زه فکر کوم د دعوت تړه پکې نه چې د دعوت غرض پکې و دې دپاره علم حاصل کړي. بل د دعوت دپاره چې کوم حکمتونه درکار دي او کومه خوله او ژبه درکار ده هغه د ډېرو علماو سره نه وي. بلکې ستاسو خیال په دې وخت کې د دنیا او میډیا ډېر په تیزۍ ده او په دې کې د دنیا څیزونه او د دنیا ترخاګانې ډېرې تیزې روان دي. د ډېرو علماو توجه دی ګاړو ته او لارو موټرو ته او د غټو غټو بنګلو حدود ته چې وګوري او د علما د خپل کتاب ته بېګاله هغه ترکارۍ ته وګوري. نو ډېر علما په دې پیډ کې لاړ چې سعودي عرب ته زما ته غټ غټ جاپونه میلاویږي، ویزې کوم د هغې د خاطره یا د دنیا پرستو خلکو سره په کپنو کې شراکت وکړي دا علما او دا خپل چې کوم عهده الله ورکړه د دا عهده یې پرېږدي او ځان نه بره غټو خلکو ته وګوري. د هغې د وجې نه په امت کې ډېر علما فارغېږي او هغه په دې امت کې ستوره کېږي، د هغو اثار نه ښکاره کېږي. شاید چې زما په علم کې دا څو وجې وي او نور به مزید وي انشاءالله تعالی. شیخ صاحب محترم، طلبا د مدرسو نه فارغ شي نو زمونږ په شان خلک مثال مونږ ته کومه مشوره راکوي تاسو چې لکه څه وکړه، سمدستي ته نه مفتي جوړ شو او فتوې جاري کوو، دا دغه مسؤلیت دی که نه؟ څه دې کې نصیحتونه څه دي شیخ صاحب یو فارغ طالب ته تاسو ورکړئ؟ شیخ صاحب شیخ عزت الله حفظه الله تعالی، زما دا عادت د دې طلباو ته پخوا نه معلوم هم دی او موږ یو دوره په دې پړاو کړې هم د په دې میډیا باندې شته هم د اصول دعوت په نوم باندې شیخ عبدالحمید، شیخ افضل صاحب او ما او بردر کې هم پړاو کړی ده. ما دا توصیه هغه وخت کې موږ سره 100 طلبا وو په هغه دوره کې او هغه دوره زما په کاپۍ کې لیکلې هم پرته ده، اصول دعوت په نوم باندې ده او څه ټایم بله موقع میلاو شه د ملاقات د محاضرې بیا به هغه شیر کړو انشاءالله. زه دا توصیه ځان ته هم کوم او خپلو طلابو ملګرو ته هم کوم چې ابتدا نه په علم کې ښه خواري وکړئ چې الله رب العالمین دا نه یو ښه عالم جوړ کړي. د بخاري نه چې فارغ شو د هغې نه وروسته د دعوت کوشش وکړه چې کوم ځای کې دعوت یا حدیث د یو کتاب د یو پټۍ سپارې د تدریس موقع تا ته میلاویږي، دا موقع مه ضایع کوه او د دنیا د تنخواګانې او د کمې پیسې لږې ډېرې د دې دا مطمع نظر خپل مه ګرځوه او په دغه دعوت ته ډېره توجه ورکړه، د قرآن او سنت دعوت ته.
او د 40 کالو مخکې زه داسې ویم چې لیکلم ستا دپاره ضروري دي سړی په غټ کتاب باندې شرح شروع شي او غټ کتاب ولیکي ځکه بیا غلطیانې پکې ډېري او د 40 کالو مخکې چې ستا نه مخکې کوم علما موجودو نو داسې فتوې ورکول فتوې ته تعرض کول او ځان مخکې کول او د سوال جواب نشست ته خوشحالېدل چې را سړی مخکې شي او سوال جواب یو پلانې مفتي صاحب سره ټایم شته مفتي صاحب سره نشته ستاسو تجربه کې دا ډېر راغلي ځکه میډیا سره تعلق ساتلي څه ډېر دي د یو سلفي شاعر د درویش په نوم هغه یو شعر هم ویلی او په هغه باندې ډېرو علماو د خفګان اظهار هم کړو زما خپله ذاتي خوښ دی زه په ګاډي کې ډېر اورم زما خوښ هم دی وایي دا چې مشران مشایخ کله موجود دي نو د کشرانو له د فتوې ته تعرض کول د ضرورت لا فلحال نشته دی دې وجې نه سلفو کې دا طریقه وه د عایشې رضی الله عنها نه چا به د موضوع د مسې تپوس وکړو چې موضوع باندې مسه کول څنګه دي نو هغه به ویل علي بن ابي طالب رضی الله عنه تپوس وکړي نور صحابو باندې بې حواله ورکوله سلفو کې دا طریقه وه چې کبار مشایخ به کله ناست چا به تپوس وکړو نو بیا به یو بل باندې حوالې ورکړي دا به حل کړي دا به حل کړي دا یو ذمواري ده د فتوې چې سړی په بل چا باندې واچوي دې وخت کې دا نظریات لږ دغه شوي دي او زه به دا وضاحت هم وکړم دا د تکفیر نظریه او د خروج نظریه او دا نظریې سطحي نظریې او جذباتي نظریې د دې حاملین ډېر شوي دي نو د یو دویمې درجې د قانونچې طالب به وي او هغه به لګیایي په میډیا باندې به غټې غټې فتوې ورکوي سهار جمع کې به هغه طالب نه وي شاید او په ماخستن جمع کې به هغه طالب نه وي هغې ته به د خپل منځه او د اوداسه طریقه نه وي معلومه او د مور پلار څخه به هغه نښته وي د خپل ګاونډ کې به د خلکو څخه نښته وي موبایل کې به ګنده شیونه ګوري خو دا د کفر فتوې په خلکو باندې لګول او فلانی کافر دی فلانی مرتد دی او دا خارج عن الاسلام دی دا یو ډېر مرض دی او دا د بې تحقیقۍ د وجې نه شوی دی د بې باکۍ د یو نه شوی دی او د الله خوف او یره په خلکو کې کم وي د هغې د وجې نه دا عوامل پیدا کېږي الله دې موږ طلبه ټول ته هدایت وکړي شیخ صاحب ستاسو د تکفیر د موضوع متعلق چې موږ ته یو شیخ کیسه کوله او یو کس ته موږ ویلې چې طاغوت څه ویل څه ته ویل کېږي او فلانی څه ته وایي سبا یې موږ ته ویل تاسو طاغوتیان یاستئ دا شی موږ در وښودو موږ دې باره کې مې خلکو ته چې زه هم چې خاص یو توصیه شي چې لکه ته الله په دې مسؤل کړی چې ته به خلکو ته کافر وایي ستا دا حیثیت دی چې ته به خلکو ته کافر وایي دې کې هم خاص وضاحت وشي شیخ صاحب زه ځان ته مسلمانانو ټول ته دا وصیت کوم چې په دې زمانه کې دا موضوع ډېره خطرناکه ده علماو د حدیثو دا خبره لیکل فقه الواقع په فقه الواقع باندې په دې شامله کې د الباني صاحب کتاب د مستقل فقه الواقع د حالات او نزاکت پیژندل چې دا فتوا څوک ورکوي بل آیا زما او ستا په فتوا کې به فایده وي چې ما دا د فتوا ورکو امت ته به دې کې فایده ورسي که امت ته به نقصان ورسي شیخ سړی او پر امن وطن کې ناست وي او هغه لګیا د فتوې ورکوي بل مل نه دی خبر چې هلته امن شته او که نشته دی د هغې په وجه د نورو علماو وینې بر نه حقه د دې فتوې په وجه باندې توی شي نو دې کې ضوابط التکفیر پیژندل پکار دي اسباب د تکفیر سره به کوم خبرو کافر کیږي دا پیژندل پکار دي وسره موانع علماء ذکر کړي موانع التکفیر دا تکفیر چې کوم موانع دغه پیژندل پکار دي وسره په دې مسله کې چې ما او ته ضرورت راغی خو موږ تعرض کوو ضرورت رانغه نو مشران مشایخ او ائمه د دین بشتا هغه خلک چې نن موږ قرآن او حدیث کې کمی پاڼې اړو د دې کتابونو نو مانه 50 کال او 60 کال مخکې هغه علماو هغه پاڼې اړول دي او هغه دا سخت او دا تکلیفونه برداشت کړي دي باید چې دا خلکو ته موږ مراجعه وکړو د هغو نه تپوس وکړو اکثر داسې خلک چې کوم رهي د دې نظریې حاملین دي ته دا علما سپک ښکاره کېږي او دا مشایخ او د دې علومو ته سپک ښکاره کېږي او دا داسې من علماء الحیض والنفاس ته ښکاره کېږي په کتابونو کې داسې لیکل دي نو داسې ښکاره کېږي د هغې د وجې نه دوی کې دا جرأت پیدا شوی دی او د الله نه په دې خبره کې عافیت او زه ځان ته هم دا وصیت کوم په دې باب کې او د خپلو ملګرو ته او طلابو ته ټولو علماو ته دا وصیت کوم مشایخو ته نه او د طلباو ته دا وصیت کوم چې په دې باب کې علم زده کوي قرآن او سنت په جوړوالي او په رموز او په اشاراتو ځان پوه کوي د استادانو خبرې ومني کوم مدرسه کې تاسو سبق وایي دا استاد سره او د مدرسې شیخ الحدیث سره مشوره کوي په دې باب کې فی الحال په دې خبرو کې نقصان دی فایده نشته دي کې د امت وینې تویږي او موږ غواړو چې د امت مسلمه وینې په دې خبره باندې بچ شي او زموږ د فتوی د وجې نه د چا وینه توی شو د الله په دربار کې موږ به د هغې جوابدeh یو شیخ صاحب د دین او نصیحه په بنا باندې دا خبره کوم چې زموږ په مدرسو کې د ادب ماده ډېره کم لیدل کېږي په مقابله د اجانب مقابل چې موږ دا څه وجه کېدای شي بالکل دا چېرته ما داسې ادب دوی کې ونیل دي چې زما د علم مطابق موږ مجتهدین یو او د اجتهاد دروازه پخوا د بعضې فقهاو بنده کړې وه چې بنده ده خو هغو ډېره کلکه بنده کړې وه د
زمنګ ملګری سلفیان دا غوړ ډیره کولا وکړه هر یو مشته نو هر یو زمنګ د هر یو طالب د کافی نه چا وخت دی نو هغه مجتهدی باقی ده بالفعل مجتهدی هغه په هر کتاب تفسیرام خګولې شي او په هر کتاب باندې فتوا او د علما او د مشایخ او اخطاګانی او د غلطیان استل بل ورځ یو ملګری قصه کول چې یو کس لیکل کول په دې پیښور کې یو مدرسه کې نوم نه اخلو ځکه دا میډیا ده نو بیا به کې زمنګ د مشرانو مشایخو یو خطایی و نو هلته لیکلي چې اخطا فلان خطا فاحشا نسی لیکلي نو عالم له کتاب تقریض د فار بل عالم له وړو هغه چاوله پاڼه واړو نه لیکلي نو هغه استبند ک او هغه ملګری له تنبیه ورکړي چې بچا ستا عمر سو کاله ده او زما عمر تقریبا 15 کاله ده ته اوس بیا لیکل نه کې دومره لوی امام ته او یو شیخ الاسلام ته یو عالم ته تاسو خبر جمله ویل چې خطا فاحشا دغه د وجنه د ادبی په دې کشرانو کې ډیر راغله بلکې کوم عالم ته بناسي دغه نو کتاب مزد کوي او دغه متعلق به خطا نظرم لري شردا عالم چې ده دا خنره په دې مسله پیږي او د نور مسلو دا نه پیږي او دینه بیا ادبی جوړه شوې ده او دا مخالف جانب چې ده په دې کې دا غلو شیخ پرسیم په کې ډیر چې درې موږ تایید نه کوو خو وسره دا غینه چې هغه ادب هم په کې شته کم از کم هغه ادب په کې شته چې د ادب کومه دایره ده چې زویم دا شرعي ادب ته واړول شي دا ادب ډیر د غلو والا ده هغه ادب هم نه او شرعي ادب ته واړول چې صحابه د الله د رسول څنګه ادب کو باغ ادب په دایره کې موږ وسیګو ان شاء الله تعالی بغیر د تفرید او د افراط نه دي کې بخیر ان شاء الله تعالی شیخ صاحب دا خبره به زوک مکدا نصیحت زمونږ ته شي او که شیخانو ته زم چې بده کې کوتاهی زمونږ د شیخانو د چې دشي طلبه په مدرسه کې پریدي ولې چې ته به یو نظریه باندې پوهیږي چې دا دشي نظریه حامل نو په غیر مستقیم طور سره د مدرسې ولې تایید نه کوي شیخ صاحب بالکل دا دشي بلا واسطه مدرسې والم د دې مؤیدین دي او د مدرسې والو په ذهن کې خیرخواهی کله کله چې کله طالب وباسم سار لدا چته مکینک شي چرته ځای شي یا په نورو دسي غلطو علاقارو په لاس باندې ورشي او دا چرته بیزه دغه ژوندۍ بیزه خراب شي او کله کله هغه چې نصيحت کوو دن بټیک شي ثواب بټیک شي بل ثواب بټیک شي او د نصيحت په بدل کې هغه په مدرسه کې نور خلک هم پیدا کی ځان سره د خپل نظریه حاملین نور خلک هم پیدا کی شاید د اساس خبره ده چې سړی اول کې تنبیه ورکي او یو د درې خطايانې او تعفو کی او بیا چې بده باندې مؤاخذه وشي او طالب سره محاسبه وشي په خانداز باندې ان شاء الله دې کې به احترواله چې هر طالب منهج نبوي او عقیده او پیجانی با چې د سلف عقیده سره او پیجانی چې کوم د سلفیت وای او بده تاسو بده ونه غنئ د سلفیت ناموز سي پبلک سکول جوړ شوی دی نو هر یو سړی چې راځي نو هغه چې کوم منهج قائم کړی دی خپل منهج ته د سلفي دی او استاد خلفي دی او چې بل عالم را او زما د سلفي دی او د نور خلفیان دي د جوړ شوی دی نو چې دیګه رجوع د اکابرو کتابونو ته چې د اکابرو کتابونو ته چې د امام احمد بن حنبل سنت او اصول سنت د عبد الله بن احمد د کرمانی دا او دغه شان د صابونی اصول سنت ده د شیخ الاسلام کتابونه دي زمونږ سره الحمدلله نمونه شته د خلکو سره نمونه نشته او زمونږ سره مخکې نمونه شته هغه نمونه د اهل الحديث سره شته نو سره چې دغه کتابونه د رجوع کې د دعوت اصول هم دغه نزدکی او د فتوی اصول هم دغه نزدکی او ادب هم دغه نزدکی ان شاء الله دې کې بخیر شیخ صاحب محترم طالب فارغ شو اول ورځ باندې ګوري چې رقماته یو جامع ملو شي چې 200 شاګردان نه تناسي چې دا نه مثال نه قاعده یا نظری طالبان ته سبقونه نه وي اول کې دومره همت جګول چې رقماته 200 کې کسان کې د سي همت جوړ کو شیخ دادی سیدا چې قصاص خیالي یو عالم د په مردان کې وفات شوی د شیخ غفور الرحمن صاحب نو متاسو به زمانه خپې جاني موږ دغه سره شاګردي کړ د په تفسیر کې او د بعض علما سره په دوره حدیث کې نظر او ملاقات لتم داغه په ژوندۍ باندې کتاب لاغره د جوهر زمان نوم دی هغه کې دا خبره لیکل شوې ده چې اول طالب علم چې فارغ شو د پټۍ سپارنه به مخ نه اړي د پټۍ سپارنه سره شروع کې د الف با تا ثان او نوراني قاعدین شروع کی دا شرط هم د سینې کې چې د مشایخ شکل نه دومره غاڼه جو ته ناصره د خلکو تقریبا 15 او یا کال خواري کړ د خپل ځان به د خلکو منلې دي بیا ځکه دیو ته غاڼه جوړیږي ابتدا نه مسړه په یو طالب دو طالب درې طالب په دې به گزاره کوي او د سرور مخکې په کتاب کې ترقی پیدا کوي او مطالبه کوي کتاب په انداز وي خپل تدریس انداز با اکی به تجدد او نوېواله پیدا کوي انداز بخه کوي لهجه بخه کوي کتاب د پاره بسړه خواري کوي د الله نه دعا غواړي چې الله در په جبه کې خیر پیدا کړي ان شاء الله تعالی روس بیا بدی کې مزید اضافي کیږي اول نه چې غټ ټوپ وې
نو هغه عربی کې مشهوره مقوله ده چې من طلب الکل فاته الکل. کله چې سړی ډیر طلب کوي نو شاید چې ټول سړی نه پاتې شي. نو هغه بعضې چې کوم دي هغه لاندې کول پکار دي. دا د طالبانو حرص دی. شیخ صاحب محترم تاسو ویلي چې د آداب د دعوت هغه باندې به انشاءالله تاسو سره مستقل یو دا کو خو یو کس یو ځای کې امام شو خطبه دا نن موږ تللي وو یو ځای کې نو بس موږ ته دا قیصه چا وکړله چې فلانې په دې منبر په سر باندې داسې مسایل بیانول چې هغه د عوامو د ذهن یا د هغو د سویې نه ډېرې اوچتې دي. څنګه طریقې سره یو کس بیان وکړي چې خپل مخاطبین هغه ځان طرف ته لا جلب کړي هغه د زړه د هغوی وګټي کومې طریقې سره دا دعوت وشي شیخ صاحب؟ بعضې عبارتونه په دې کتابونو کې شته چې ما ته د هغې خاص مخرج نه دی معلوم. کلم الناس على قدر عقولهم. یا د عائشې رضی الله عنها کم اثر چې مقدمه د مسلم کې راغلی دی چې د هر چا دومره قدر کول پکار دی چې څومره د هغې قدر او منزلت. او امام بخاري رحمه الله تعالی الباري په د صحیح بخاري کې یو باب ایښی دی کتاب العلم ختمي کې د 4 بابه د هغې نه لږ مخکې باب دی چې بعضې هغه خبرې د خلکو نه پټول چې د خلکو فهم په هغې کې قاصر دی کمزور د خلک به پوه نه شي او د هغې الټه مقصد به والي. د یو ښه داعي دپاره دا اصول پکار دي چې د هغه په خطاب کې چې کوم عوام خلک ناست دي شاید چې هغه د عوامو په لهجه او په ساده لهجه باندې هغه عوام پوهیږي کوي. دا طریقه به انشاءالله تعالی د هغه دپاره بهتر او دا زده کړه د دې آداب او دعوت د کتابونو نه کېږي. زما د علم مطابق په دې وخت کې مشهور کتاب چې په دعوت چا لیکلی د پخوانی اوسنی ډاکټر عبدالکریم زیدان دی خو د هغه کتاب ګران دی. د هغې نه د عام طلبه اخذ نشي کولی زموږ سره شته. د هغې نه ښه کتابونه د ډاکټر فضل الله ظهیر صاحب دي د دعوت په باب کې ښه لیکل په هر طرف باندې دا ډاکټر فضل الله صاحب کړي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم بحیثیت معلم یا بحیثیت والد یا بحیثیت استاد بحیثیت مربی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الحرص على هدایت الناس دا کتابونه د هغې شته دی او دا میلاویږي په عربي اردو دواړو کې میلاویږي. دا کتابونه یې سړی پیدا کړي او دا ضابطې د هغې نه سړی زده کړي نو بیا په هغه ځای کې خبره کول چې کوم ځای کې ستا خبره فایده کوي. کله کله نبی اسلام بعضې خبرې پټولې که ستاسو خیال معاذ بن جبل رضی الله عنه ته ویلي چې کلمه د لا اله الا الله چې ویل جنت ته به داخلېږي. عمر صاحب هغه منې په مشکات کې هم د بخاري کې مله حدیث ته ووهه په دې سینه باندې. بیا چې کله معاذ بن جبل رضی الله عنه وفات کېده نو د ځنکدن ته نږدې وخت کې هغه حدیث بیا خلکو ته بیان امام بخاري هغه باب د لاندې د عائشې هغه اثر راوړی چې عائشه رضی الله عنها د نبي اسلام فرمایلي که ستا دا قوم چې ته نوی او دې کې دا جهل نوی د دین په لحاظ باندې دا کعبه ما سپړدله او په دې کې 2 دروازې ما کولې. یو دروازه هغه طرف ته د دخول او بله د خروج داسې دروازې به وې خو چونکې موږ اوس که دا خبره شروع کوو نو خلک به د جوماتونه ورانوي نو دې نه بیا یو غټه بلا نو مصلحت د خاطره یو بهترین کار یو بهترین شروع هم سړی شاته کوي. اول چې دا یوخیږي او په منبر باندې وایي چې د غوا متیازې پاکې دي مني پاکه ده دا خبره بیانه کړي یا رفولیدین چا ونه کړه د هغې مونځ نه کېږي یا دا مونځ به سپیا چې که چا امام به فاتحه ونه ویله او د خلکو ذهن سازي نه شوي نو په دا دعوت ناکام دی او دا داعي ناکام دی. فقه الواقع پیژندل په دعوت کې د خلکو مزاج پیژندل په دعوت کې دا ډېره ضروري ده. که ستاسو خیال د مخرمه هغه حدیث د صحیح بخاري کې چې نبي اسلام هغه کوټونه تقسیم کړل خلکو ته ورسېدل او دا سړی ړوند و ماښام ته چې کله راغی نو زوی ته چې ما د لاس نه ونیسه کوټونه تقسیم شوي دي ماله پکې نه دی راکړه صحیح بخاري کې دی. نبی اسلام دروازه یې وډبله هغه زوی ورته لږ په دمه ډبه وځه که دا خو د الله رسول دی نو هغه راووت نبی اسلام دننه نه شیخ هغه کوټ را ایستلی و او لاس کې نیول هغه ته پته و چې دا راغلی دی او داسې ورته وښودل چې دې کې ګوره بټن یې لګېدلی او جیب پکې لګېدلی دی او ستا دې کې چینج دی او دا ما تاله خصوصي ساتلی و ما ویل چې دا سړی به راځي او دا یو خصوصي کوټ دی دا د دعوت طریقه ده نو دې ته نفاق نه وایي زموږ دا متشددین ملګري دې ته نفاق وایي دې ته نفاق نه وایي بلکې سړي ته کتل د هغې مطابق فیصله کول. که ستاسو خیال فتح مکې په ورځ عبدالله بن عباس نبي اسلام ته وفرمایل چې دا ابو سفیان رضی الله عنه چې دی دا ملک دی او دا د ملکۍ په دې خبرو خوښېږي ده ته څه عهده ورکول پکار دي. نبي علیه السلام وفرمایل چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن که کور د ابو سفیان د څوک داخل شو دا سړی په امن. اول ته مجاهدین ټول وښودل ښه روع به هغه قایم کړه د هغې نه وروسته هغه له یو شمله
او تمغه ولا ورکړه د هغې د وجې نه د هغه په اسلام باندې متمسک او کلک شه. نو دا طریقه کار دی. بعضې خلک مشران یې که سازو خیالي د افق په واقع کې عبدالله بن ابی بن سلول نه دی والی شوی د یو مصلحت د خاطره. نو د خلکو مخرویزي ښوی د قوم مشران پیژندل، د قوم مشران به ټارګېټ کوي په منبر باندې، نه د قومونو نومونه اخیستل، د بعضو ګناهګارانو مجرمانو نومونه بیځای بیځای اخیستل په دعوت کې. دا دعوت زموږ ته نقصان رسوي. او نرمه لهجه په دعوت کې، مهذبه لهجه که سازو خیالي دا مباشرت او جماع قرآن کې معلومه ده. خو الله رب العالمین د دې نه شپږ اته تعبیرات کړي دي. کله وایي او لامستم النساء، کله وایي وقد افضى بعضكم الى بعض، کله وایي فمتعوهن، کله وایي نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثکم. دا تعبیرات ولې چې مهذب باندې لپاره بیان کړي دي چې هر خطیب به مهذب الفاظ استعمالي د خلکو متعلق او ښه الفاظ به استعمالي د وجه نه چې دعوت کې انتشار پیدا نشي، دا دعوت دې ناکام نشي. شیخ صاحب د دعوت متعلق تاسو خبره وکړله چې باید په دعوت کې داسې الفاظ سړی استعمال نه کړي. زموږ خلک وایي چې لکه زه خو شجاع یم. شجاعتوب دا معنا هغوی اخلي چې بس هر کس یادوه د منبر په سر باندې، که څوک خفه کېږي، که څوک خوشحالېږي، زړه دې وي د خلکو. دا د دعوت اسلوب دی شیخ صاحب؟ نه دی، دعوت اسلوب دا نه دی. دا خبره به د لاندې چې کوم خلک ناست وي بعضې جذباتیانو باندې به اثر وکړي او بعضې جذباتیان به ورته لایک ورکړي چې بس شجاعي سلفیت همدغه دی. او دا زموږ مرض دی چې موږ ته د شیر سلفیت لقب په موبایل کې میلاو شو، چېرته یو د درې لایکونه داسې میلاو شو، نو بیا زموږ نه طرف ورکړي. او دا خو مشهوره خبره چې ملا سپیکر ولید بیا به د الله خلاصوي. دا طریقه ده او د الله د رسول طریقه داسې نه وه. بخاري کې ډېر ابواب دی په دې باندې. کله کله که ستاسو خیال هغه حدیث هم په دې باب کې دی چې د بریرې والا حدیث امام بخاري تقریبا د 20 ځایونو زیات په صحیح بخاري کې راوړی دی. بریرې رسول نبی اسلام ته چې زه ازادي غواړم، نبی اسلام عایشې ته چې دا آزاده کو پیسې ورکړه. خلکو چې نه موږ به آزاده به تاسو کوي او پیسې به زموږ ګوره، پیسې به تاسو درې والا میراث به زمای. نبی اسلام ما بال اقوام خلکو باندې څه چل شوی دی یشتریتون شروطا چې هغه به ځای شرطونه لګي. هر هغه شرط چې د الله په کتاب کې نه فهو باطل، دا به باطلی. امام بخاري دا باب کتاب الادب وغیرہ کې چې ما بال اقوام نه معلومیږي د خلکو قومونه ټارګټ کول. تاریخ کې یو قصه ماته به ضبط معلومه نه ده خو په سیرت کې ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو سړي صفت بیاناو او د پلار ډېر لوی مشرک خدای الله رب العالمین یو ښه موحد پیدا کړی دی. نو هغه سړي چې غوسه شوی زما پلار د ابو قحافه نه ډېر ښه، زما پلار په مکه کې دسترخوان ورکاو، زما پلار د ابي زمزم د اوبو د هغې د کوهي مالکو، زما پلار دا کول دا کول دا کول. ابوبکر پې خفه شه. نو نبی اسلام ته ګیله وکړه چې ما د هغه تعارف کوو، هغه ما ته داسې جواب وکړو. نبی اسلام چې په دې تعارف کې تاسو تعمیم وکړئ که نه، هر سړی په خپل قوم باندې خفه کېږي. که ستاسو خیال حسن بن ثابت چې اشعار ویل نو نبی اسلام قریش خو زم په قریشو کې څنګه چل بکېږي، زه به تا ته داسې وباسم لکه څنګه چې زنانه د وړو نه تار وباسي. نو دې نه شیخ معلومیږي چې خلک په قومونو خفه کېږي، خلک په خپل خیل او په ذات پات باندې خفه کېږي، خلک د خپل تنظیم او په پالټۍ خفه کېږي. دیو نه زه دا توصیه ځان ته هم کوم او علماو ته هم کوم او طلباو ته هم کوم چې د چا د مشرانو د لیډرانو نومونه په منبر باندې اخیستل چې فلانه لیډر ښکته او فلانه لیډر ښکته، دا غلطه ده. او دا د قرآن نه معلومیږي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. ور عدوا بغیر سړي سبا د بخاري قدر نه ته به هدایت او شروط صلات ته کنځلو کې خلک بدل بخاري وکنځي او ته د امام ابو حنیفه او د شافعي او د مالک متعلق نازبه الفاظ او خلک بدل محمد رسول الله وکنځي، ابو بکر عمر دا وکنځي. ته د حسین بن علي رضی الله عنه مبارک په محرم کې په جذباتو کې راشي او نازبه لفظ به اهل سنت غنو خو کله جذباتيان وي نو خلک براواله ابو بکر عمر او خلفای اربعه به خلک وکنځي. دیونه دا د شو لګه تا خپل د صحابه وکنځل یا د دعوت د خپل بدنام کو د قران د خپل بدنام کو، ځکه دا د حدیث معلومیږي چې د چا مور او پلار مکنځي تاسو مور او پلار باندې کنځل کیږي او که تا مور او پلار بل چا وکنځل دا تا خپل او تکنځل وکړي. د حدیث دا خبره معلومیږي. دیونه شیخ زدي سویم چې مهذب الفاظ د دعوت ځای په جندل قومونه چې دا قومونه انداز په جندل داغه د لپاره مهذب الفاظ په جندل داغه خط طریقه کار مخ کې چې کوم خبره اهمیت لري تقدیم الاهم فالاهم هغه خبره مخ کې کول پکار دي. دا خلک چې په کومه خبره کې تشویش کې دا خبره خلکو ته بیانول پکار دي. یو اختلافي خبره چې هغه فل حال فرض نه او سنت مستحب درجه کې دا هغه لک شاته کول پکار دي چې د خلکو ذهن سازي وشي بیا دا خبر به سړی لګ مخې ته راوړي لکه زمونږ دا مسلې رفع الیدین شو من بالجهر شه کدا مسلې لګ شاته شي او دا نور مسلې د عقیده لګ مخې ته شي ان شاء الله دي کې بخیری. شیخ صاحب تاسو یو اصطلاح مخ استعمال کړئ چې بعض علماء ته نسبت کیږي چې علما د حیض او نفاس دا حیض او نفاس زموږ کمزوري مسلې چې بس دې ته نسبت شو ته کمزوري مولا شوی کنه ضروري شی ضروري شی حیض او نفاس یو ضروري مسله ده
او زنانو باندې به دې سره غسل واجب کیږي دې سره چې سړی ممکن به سړی کافر کیږي مهمه مسله ده خو د بعضو خلکو د متشددینو دا نظر جوړ شو چې دا علما د نور خبرونه نه دي خبر د جهاد نه دي خبر د الولا والبلا نه دي خبر د الحب فی الله والبغض فی الله دین نه دي خبر دا صرف د زنانون تاویږي را تاویږي چې دا د حج مسله دومره ده او طهر متخلل ده او د نفاس مسله پکې ده او د داسه مسلې ده او د استنجا طریقه ده نه دي خبر او زه الله په ذات باندې قسم کوم چې دا کوم علماء ته نسبت کې دا کتابونه دا په سر کې پراته دي دا کتابونه پراته دي او تاسو ته معلوم دي دا سلسله ضعیفه او سیده دا علماء پراته ده چې هغه ته خلکو نسبت کړي دا مجموعه فتاوا دا علماء دا چې هغه دا نسبت کړي دي دا د علم غرونه دي لیکن زمونږ د دعات هغه کوتاهي او زمونږ علم قاصر دي ځکه موږ د غټو غرونو ته او د قیامت علامه ده چې واړه خلک براولېږي بغټو خلکو به بدی وي اکثر دې جوړه شوی دا د افسوس مقام دی سړی وي شیخ صاحب محترم د نفاس او د دین نسبت کېدل چې لکه دا علما په دې مسلو پوهیږي نه که دا علما پوهیږي بیانوي چې لکه دې ته وخت نه دی دا ترتیب نه دا وخت نه چې دې مسلې بیانې شي د دې دا غرض تقریبا چې دا علما صرف په دې مسلو پوهیږي او دې نه خبر دي او موږ چې کومه مسله را پسته کړه په دنیا کې د دعوت په نوم یا د جهاد په نوم یا د الولا والبرا په نوم باندې کومه مسله چې موږ را پسته کړه دي عالم ته د دې مسلو دا علما نه دي خبر دا د خاصو د درې مسلو نه خبر دي دا غټو خلکو علم نشي وړو ذکر کول او دیو ته مرجئه یا مرجئه العصر د سنمونه ولا ور کول او هغه دا و چې کوم علم دی او امت دا کوم فیدی دی هغه د خلکو نه د نظر انداز کول بلکې په علماء بدګماني پیدا کول موږ د شیخ نوردل اساس سره معرکه شو د شاغل شیخ محمد یوسف صاحب دا زموږ په استادانو کې د ډیر ادوارو موږ د سبق ویل دي نو هغه دا قصه کوله چې چا په ابن حجر رحمه الله باندې کتاب لیکو چې دا په دې عقیده کې اشعری دي او تاسو مطالعه کړئ فتح الباری کې دا قسم خبر شته نو شیخ صالح الفوزان وتویل چې په دې سړی لیکل مکه ځکه دا ډیر لوی سړی دی او حافظ الدنیا دی او حافظ ابن حجر دا ډیر لوی سړی دی ډیر د علم یو سمندر دی نو په دې یو مسله کې دا باندې چا لیکل وکړل نو ټول خلک بدري چې کومه فائدہ د فتح الباری او د بخاری کومه فائدہ هغه خلک بیان اخلي طلبه خو جذباتيانی چې په دې عالم باندې رد لیکل او په دې نقد لیکل شوی دی نو دې ملګرو کوم دا طریقه ده چې دا یو عالم ډیر خیرونه نه خو په مسله کې داغه نظر بدلی او د نظر سره موافق نه داغه ټول خیر نظر انداز کوي او هغه د دې ټکی داغه اخلي نو دا زموږ کوتاهی د پکار د چې د عالم خیرونه سره خیر بیان کی او چې کوم خبره داغه د شر د هغه په دې انداز بیان کی چې خلک داغه نه متنافر نه شو په یو خان انداز داغه یو خط تعبیر وکي او تعویل ولو کی چې دا به دې خبره کې د صحه او یا د دې خبرې د تعویل له داغه دوه معنی د دې کې دا مقصد دا کې دې امکان لري په کتابونو کې شیخ صاحب اختلاف درای سره د آداب دا موږ نه وینو چې دا موږ په دغه کې نشته دا ولې شیخ صاحب څه کوي دی باندې مستقل کتابونه د ما سره پراته دي شریعت آداب الخلاف لیکي عرب علماء په دې ډېر خلي کل کړی دي او دا د مخنو کتابونو موږ ته یادېږي که سازو خیالو د صحابه په زمانه کې امام بخاری کتاب الجنائز کې یو مسله راوړ ده د عائشہ رضی الله عنها او د عبد الله بن عمر د عمر په دې مسله کې اختلاف چې مړي باندې څوک وجاړي نو عائشہ رضی الله عنها بل شاغل الله سزا نه ور کوي ځکه قران کې راغلی ولا تزر وازره وزر اخرى او عبد الله بن عمر بن خطاب بده سیول چې دی الله سزا ور کوي ځکه چې دا دعوت نه کړ فلان امام بخاری غیله بار به توجیهات کړی دي خدا مسله عائشه ته چې کله ورسره چې عبد الله بن عمر د سی وینو الله دې رحم وکي ابو عبد الرحمن باندې دا مسله د سینه ده الله دې په هغه باندې رحم وکي دا مسله د سینه ده عبد الله بن مسعود چا د میراث مسله بیان کړه یو بل چاته بیان کړه ابو موسی اشعری ته هغه ول د میراث صورت جوړ ک خو بیا ودو چې لاش عبد الله بن مسعود ته بیان کړه ابو زما موافقه وکي چې اکل عبد الله بن مسعود ته بیان کړه هغه د سینه ده نو به دې سی ویل وې زبا خطایم په دې مسله باندې کړ چې ته ما دغه موافقه وکړه دې څنګه چې خطا ده زبا خطایم کما دغه موافقه وکړه د دې سینه ده د صورت د سیده چې خلک ابو موسی ته لاړ ابو موسی ویل چې کله دا سړی موجود به زموږ د مسلې ته پوښتنه کوي دا سړی زموږ نه خپويږي بلکې صحابو کې دا دغه په ادوارو کې دا عادت مبارکو چې کله یو سړی خ عالم مسله باندې خپوي نو مسله به هغه ته حواله کوله ادب د خلاف دا او چې کوم مسله کې اختلاف نو د ادب سره به اختلاف قصاص خیالي عثمان رضی الله عنه د دې قائل چې په مزدلفه او په عرفه کې به جمع بین صلاتین هم نه کول صلو رکعات من به کاو عبد الله بن مسعود ته چاویل چې په دې رد کول پکار دی هغه الخلاف شر اختلاف پیدا کیږي او د شر پیدا کیږي دا
مشر سره د عائشه باندې شاه نیوکه وکړه، عائشه تاسو عثمان باندې نیوکه ول نه کوم ما باندې نیوکه کوي. د قشن صحابه دغه پسې اقتدا کوله او دا اختلاف نه کو. مروان غسازو خیالو هغه د اختر نه مخکې خطبه کول، ابو سعید خدری پاسه دغه مخالفت وکړ او نور ټول صحابه کرام مناسو د عبد الله د ابو سعید خدری مراغه په مجلس کې استکې ناسه دا د خلاف ادب. دغه شان غسازو خیالي په صحیح بخاری کې راغلی چې ابو بکر عمر رضی الله عنه دواړه دا د حج تمتع نه دي قائل دواړه، او علي رضی الله عنه احرام برابر کو او لبیک حجه و عمره دا احرام وتړو ما څوک نشي بني کوله. هغه دواړو بول چې د حج تمتع فلحال نشو، دغه د لپاره خپل فلسفه جبل وخت به بیان کو. دغه شان عبد الله بن مسعود به د جنوب د لپاره تیمم نه منو، دا صحیح بخاری کې دي. عمر بن الخطاب به هم نه منه، دا هم په صحیح بخاری کې راغلی. عبد الله بن مسعود ته چا ویل ته څنګه نه مني، بیا به خلکو ریخنی کې خلک وسته تیمم وای، دغه دلیل سره دغه دلیل دغه شان غسازو خیال عبد الله بن مسعود ځان له مصحف لیکلو، هغه مصحف کې څلوي صورتونه په خپل ترتیب لیکلیو. کله د اجماعي مصحف نقل شو هغه تخلګو د خپل مصحف راوړل دا لري کو او دا هغه نه زبر خپل کې تلاوت کوم په خپل ترتیب باندې ابو داود کې څنګه راغله غشان وبګي تلاوت کو. د دې اختلاف باوجود شیخ خلکو د یو بل پس منظم کول، یو بل برداشت کاو، د یو بل مجلسونو کې بناستو، د یو بل پس جماعت د یو بل په مجالسو کې بناستو. په دې الوضو مما مست النار کوم د صحابه خپل منځ کې اختلاف وو چې دې باندې او د سماتی او غنه ماتي ګدا اختلاف د اوسه پر دغه شان اختلاف وو. بعضې سي مسله چې منسوخه او جانب مقابل او منسوخ عمل کاو هغه بچا د هغه قناعت نشو ورکوله. قصاص خیالو په دې کې د رضاعت مسله چوا چې رضاعت د لس کرات رضاعت او پنځه منسوخ شو، دا ماخره پر دې سی وو او خلکو په دې باندې عمل کاوه، ډیرو خلکو ته دا خبره نه ورسېدلی. دغه شان د مخکې د روافض چې کوم متعو دام ډیرو صحابه ته نه ورسېدلی، نو هغه غزړه خبره باندې کله فتوا ورکړل. عبد الله بن عباس پکې سي دوه درې فتوی مختلفه پکې نقل لته تاسو معلوم دي. خود دې باوجود به خلکو چاته نه وجدا زنا حلالي او دا ګوره د قران د دې حکم مخالفت کوي چې قران کې راغلی چې فتیم متیمم کوي دا ور قران د حکم مخالفت کوي. فمن تمتع بالعمره للحج دا قران نص د دې مخالفت ابو بکر او عمر دوانه کوي او دا زمون شیخین دي. د دې باوجود په اختلافي مسلو کې یو بل پسې منځونه کول، یو بل پسې منځونه کول او د یو بل هغه د فتوی تاییدم کول او د یو بل هغه تعظیم په ځای باندې ساتل او ځان له بچکل چاته بوس کول، هغه دغه مسلې و چې دا مسله اصل کې دي سده او الله دې په دې رحم وکړي نه ده. دا زمونږ جذبات دي او د علماء هغه د مشرانو بې قدري ده چې دا یو وړه مسلې باغی سره مؤاخذه کوي او باغی سختی کوي او اصل زموږ شهرت غرض د جزري مشهور شوی وانو کا مسله ز پیدا کم لکه اوس په دې دور کې ساتل میډیا باندې میخي باندې قرباني کیو غني کیږي. دا شخص یو عالم ویل او تیز ویل او باقي د ټولو مشایخ او قول لغه مخالف دي. نو د دې مسله زم نه دی پیدا کول پکار چې باغی کې مخکې د لیدس علماء یو قول موجود دي ایو متفق فکر بګي موجود دي، یو نوې شی امت ته پیش کول. پرون زما خو له کسان راغلی چې موږ په میډیا وایو مولوی سی بکیږي بل ونه کیږي دوه له حدیث دي او خلک دغه د پاسه لیکي چې غیر مقلدین کا غیر مقلدین پر رد دغه شان شي لیکي. نو زه هم نسی موقع خلکو نه ورکول پکار او سلف هم دا ویل چې یو دوه قوله په یو مسله کې نو ثالث قول بنه پیدا کې، بس په دوه قول باندې ته په یو باندې قناعت او دریم قول ما پیدا کوه. شیخ سي محترم د دعوت متعلق یا د علم متعلق خبرې کو عوام خلک به کې شامل کو. یو عامل هغه وایي چې زه مدرسې ته نشم تللی ټایم نشم ورکولی، نو میډیا کې کوم هسې هغه تحقیق وکړي چې لکه حق علما څوک دي چا پسې زه روان شم. دې نه مخکې به هغه د بخاري یو باب ووایو. امام بخاري رحمه الله په دې صحیح بخاري کې یو باب لګولی دی، باب التناؤب فی العلم. داسې یو باب لګېدلی دی. هغه کې د بخاري صاحب غرض دا دی چې علم نوبتن بعد نوبتن داسې کېږي. د عوامو خلکو دپاره زما دا توصیه ده، یو خدای چې مساجدو کې کم علما درسونه کوي، علماء حق چې قرآن او حدیث وي، نو دی علماو ته کېناستل او دی ول ټایم ورکول. دویم په دې میډیا باندې ډیر علما دي چې هغه خالص قرآن او سنت وي او کې زمونږ به داسې نه وایو چې زمونږ د تنظیم علما یا زمونږ د ډلې علما داسې به نه وایو. هر عالم چې قرآن او سنت وي او سنی العقیده دی، کتاب سنت مني او معیار هم قرآن او سنت دغه په نسبت باندې د هغه علماو درسونه اوریدل او د هغه علماو درسونه ځان سره حفظ کول او په هغې باندې عمل کول یا هغو ته رسایي د پوچ ګچ د مسلې کېږي، نو دا بهتره ده انشاءالله تعالی. زه خپله دا رای کله کله علماء له ورکوم او د علماء نه طلبه او د عوام خلکو له ورکوم چې په دې دور کې دا شیخ ابو حسان الصفاتی چې حفظه الله تعالی
زه ریاض ته 15 شپږ کاله ته تللی یم او د دې سړي سره مې نږدې ملاقات کړی دی کېناستلی ورسره یم شپې مې ورسره تېرې کړي دي او د ده د دعوت انداز ډېر مزیدار دی پوس انداز یې دی او د مخالف جواب هم ډېر په ښه انداز باندې کوي الله وله ښه علم هم ورکړی دی او فقه الواقع باندې هم ډېر ښه پوهېږي که دا علما څوک اوري شیخ سردار ولی شهید رحمه الله داسې علما چې داسې ازاده ژبه لري او د خاصو تنظیمونو سره ټچ علما هم نه دي دا زمونږ شیخ عبدالله سلفي حفظه الله تعالی شیخ عبدالحمید صاحب دا زمونږ دعات علما دي دا علما چې په دې کې یو ځل علم او دعوت دواړه جمع شوي دي او د دعوت په طریقه کار هم پوهېږي په میډیا کې دي غیر مستنده خبر هم نه کوي او داسې حواله هم نه وي چې هغه موضوعي حواله وي لکه په میډیا کې شیخ یو دا مصیبت ده چې یو عالم به ښې خبرې کوي خو آخر کې به خوب ته ورودانګي یا به د خوب نه استدلال وکړي څوک به د حکایت اولیاء نه استدلال وکړي څوک به د قبر د فیض نه استدلال وکړي څوک به د یو موضوعي کتاب نه استدلال وکړي څوک به قیل قلنا نشته اورېدلې خبر نه استدلال وکړي څوک به شیخ باندې او په پیر او په مرید باندې حواله ورکړي څوک به خلکو اخر کې وظیفه د پیسو ورکړي او ارمان دا دی چې دغه مولا د 15,000 روپو دپاره په جومات کې ناست دی او نورو خلکو د کروڑونو روپو وظیفې ورکوي د کروڑونو لکونو روپو وظیفې ورکوي افسوس دا دی نو داسې علما چې هغه د دې خبرو سره متعلق او د وظیفو سره متعلق یا په مسله کې قرآن او حدیث نه ما د عالم درس اورېدو بل د ریاض نسو خو پښتنو هغه د باطل پرست عالم دغه نه خده چې دا ګنټه تقریر کې یو حدیث هم نه او کې ګنټه تقریر کې یو آیت کریمه هم نه نو موږ د امت ته دا توصیه کوو چې تاسو هغه علما اورئ چې هغه الله او د الله د رسول خبره کوي دا د هر چا سره تعلق ساتي دا کدا د جماعت اسلامي سره تعلق ساتي کدا جمعیت علما سره تعلق ساتي کدا اهل الحديث سره تعلق ساتي خو چې قران او حديث یو دغه استدلال او منهج قران او حديثي او امت ته مسله د الله او د الله د رسول خي مسله او د صحابه فهم ته خي ان شاء الله به علماء کې خیر د سنمونه ما پکې واغستل دا سي مزید نورم شته ان شاء الله په هر نظر کې شته شیخ صاحب محترم جزاک الله خیر الله چې موږ ته ټیم راکړو محترم ولیدونکو اوریدونکو ان شاء الله یو بل پروګرام تر هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.